بابا ډېر مسلمان سړی ډېر هغه سړی داسې وخه چې 50 کاله کې تهجد نه قضا کړي زکات یې ورکول هغه یې کول حج له تللی ټول پنجبینه باندې برابر هغه نوکر یې و نوکر به نه و د سره به خادم غوندې و خلکو به خادم به داسې ورسره وخته نو سید محمد ته مو وایي ماج بابا چې راکې به څه شی به یې کړ اول به یې څه کړ ما ته چې کلمه به یې وویله اول به کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله نبی هغه ورشو ماښام به یې وظیفه کړه دومره اوږده وظیفه وه مونږ به ورته ناست وو که نه مونږ واړه نو ده به وظیفه 40-50 منټه وظیفه کړه یو مونځ یې نه یې قضا کړی ډېر نور او په ادب او په هغه دومره خبر هغه وخواد ما یې زورونه هغه لکونو کې به درواغجن شم به زورونه باسونه مې دا لیدلي که نه او ما چې د باس کې پړ نه یې لیدلی نو د فقیر سړی چې نه جایداد جوړ کړی نه هغه جوړ کړی بس پښتو مین و خدای رسول مین و ټول نه ګران اهل بیت ډېر په ګران و هر سید لاس یې چپوله رسول الله سره ډېره مینه وه چې حضور ما په خوب کې ولیده چې خیمه یې راله ووهله چې هغه یې راله په واړو پړی شتیج حمزه ځه کېدګۍ ماله جوړه په تصوف باندې که تاسو لږ رڼا واچو بابا عملي صوفي وخه او صوفي شعرونه نه معلومېږي او بل دا وخه چې باچا جان صاحب نه بیت شوی و حضور باچا جان صاحب بیت کړی و هغه او صوفي و او خو ژوند کې ځان ته صوفي نه ویله ما په خیال باندې ریا نه وه پکې ساده سړی و ښه ساده جامې به یې اغوستې وې او هغه به هغه داسې هغه نه و پکې علي حضرت له بدله او جامې به یې نه ویستې داسې فقیر سړی و بابا لمونځ کولو 15 وخت ما په ژوند کې هم نه لیدلی چې په اشاره باندې هم کړ چې بیمار و اخري کې په ژوند کې مونځ نه یې قضا کړی ما ته یو ځل جمع م وکړه او لوړ کې مونږ روژه وه که نه روژه کې مونږ ملا نه و راغلی ماش بابا ملا خو نشته چې پیسره زه به هلته جمع وکړم نو واحد زه یم چې ما یې لیدلې ما ته یې جمع هم کړی مونږ 2-3 کسان اوسو مونږ هلکان وو که نه ماشومان لږ مذهب کې ډېر تیز دي پوه شوې مونږ داسې اورېدلي چې روژې نه نیولې او روژې نه نیوي ښه کمزور او بیمار و ښه فدیه به یې ورکوله او ما ته دا آیات په خپله مو وي که نه صورت بقره کې یو آیات چې تاسو ما روژې فرض کړئ لکه تاسو نه مخکې خلکو ما چې فرض کړي که په سفر یې او بیمار یې نو فدیه یې ورکړئ او که نیوی یې شئ او بیا یې هم نه نسئ نو تاسو یو مسکین موړ کړئ د زیارتونو د پیرانو یا د دغسې سیدانو خلکو ډېر زیات لګا سیدانو قدر یې کړ مولا علي ډېر په ګرانو اهل بیت ډېر په ګرانو او زیارتو مې راتوله نه ته ما ځکه چې بادشاه جان سي مزار له مصب پورې نه تللی ما نه لیدل چې بادشاه جان سي مزار له تللی نه چېرته جنډې وړي دلته څومره غدي طاهر بخاري مریدان دي دغه غوغا یې جوړه کړې اوس هم د هغه کې سټیج باندې ورته وایي چې خدای قرآن ته وګوره چې مونږ پرېږدی پوه شوې دغه شی ته فساد جوړ نه شي پوه شوې مطلب کله جنډه راوړي هغه زوی یې راشي په هغه باندې سجده وکړه په مزار کې او بیا بیا ما خلکو معافي وته او دا طاهر بخاري هغه دا مشروطان دي د ثوابي مشهور دي طاهر بخاري زوی راغی سجده یې وکړه او بیا ما ورته ټلیفون وکړ او بیا ما د خلکو نه معافي وغوښته تقریبا دا 10 کاله وشو دي بابا کې په کم هغه باندې زه منډې تړلی وم خبر را جوړوم هغه کړم پوه شوم دا پروګرام کې بس موږ دا بس پښتو دپاره که نه پښتو زه ډېر مین یم